الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. د دین اسلام ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، څنګه چې الله سبحانه وتعالی په موږ او تاسو باندې پنځه منځونه فرض کړي، همدغه شانتي الله سبحانه وتعالی دغه منځونه په جمع سره فرض کړي. د دې وجه نه بغیر د څه عذره ځان له یوازې منځ دا نه دی پکار، د جمع اهتمام پکار دی. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی خپل نبی ته د صلات الخوف طریقه ښودلې ده چې د جنگ په حالت کې د دشمن سره معرکه شروعي، جهاد شروع دی، نو اے نبی په هغه ټیم کې کته جمع ورکې صحابه کرامو ته په دغه طریقه به ورکې. په دې سورۃ النساء کې الله سبحانه وتعالی ښودلې ده وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. دا په هغه ټیم کې د جمع طریقه الله سبحانه وتعالی بیانوي چې تاسو په جهاد کې مخامخ درته دشمن دی، تاسو دشمن سره جنگیږئ، تاسو او د هغوی په یو بل باندې حملي، نو الله سبحانه وتعالی د جنگ په میدان کې خپل نبی ته هم د جمع طریقه ښودلې. هغه جمع، هغه منځ، هغه د دې جمع نه لږ مختلفي. په دې جمع کې موته ګرځېدل نشو کولی، په هغه جمع کې ګرځېدل هم کېږي. یو رکعت دې د امام سره ادا که لاړ به شي، بله ډله به راشي هغه به ودرېږي. په دې جمع کې دواړه لاسونه پرېښوستل زما او ستا دپاره جایز نه دي، خو که د جهاد په میدان کې وي، اسلحه یا کلاشن یا توره در سره وه او په دواړو لاسونو باندې دې نیولې وه، نو نیویش. علما وی هر کله چې د جمع په باره کې الله سبحانه وتعالی د جهاد په میدان کې مونږ ته ویلي، د جهاد په میدان کې خپل نبی ته فرمایلی، نو سمو خیال دی که یو سړی په خپل کور کې ناستی
دا په امن کې په بازار کې ناست دي، د ده دپاره به جمع لازم نه وي. دا دلیل دی په دې خبره باندې چې جمع فرض او واجب ده. زما محترمو څنګه چې مونځ واجب دی، لازم دی، ضروري دی، په نه کولو باندې الله سبحانه وتعالی انسان رانیسي، همدقه شانتې جمع فرض ده، لازم ده، واجب ده. چې کوم انسان ځان له مونځ کوي د جمع سې نه کوي، په دې هم الله رانیسي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی په بل ځای کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، ای زما بندگانو منځونه قائم کوي، وآتوا الزکاة، زکاتونه ورکوي، ورکعوا مع الراکعین، رکوع وکئ سره د رکوع کوونکو. څه معنا؟ محدثین د دې آیات په تفسیر کې لیکي ای صلوا مع المصلین، ای بندگانو که مونځ کوئ ګورئ د جمع مونځ به کوئ، الله امر کړی دی. مونځ فرض دی، دقه شانتې جمع هم فرض ده، د جمع سره د مونځ ادایګي فرض ده. دا آیات هم دلیل دی په دې خبره باندې چې جمع هم فرض او لازم او ضروري ده. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی په یو بل ځای کې فرمایي فخلف من بعدهم خلف، الله وایي د دې صحابه کرامو نه پس، د دې نیکانو نه پس، د دې صالحینو نه پس بعضې څه داسې ناکاره خلک پیدا شوي، اضاعوا الصلاة، منځونه یې ضایع کړه، منځونه یې تباه کړه، واتبعوا الشهوات، الله وایي په خپل خواهشاتو پسې روان شو، فسوف یلقون غیا، الله وایي زر دی چې جهنم ته به یې ګزار کړم. اضاعوا الصلاة، منځونه یې ضایع کړه. داسې نه وایي چې منځونه یې ونه کړه، منځونه کوي، خو سره د مونځ د کولو سره سره منځونه تباه کوي، ضایع کوي، خرابوي. د دې به څه معنی چې یو سړی مونځ کوي خو دا خپل مونځ خرابوي؟ دا معنا کیدای شي چې پوره مونځ نه کوي، دا معنا کیدای شي چې په صحیح طریقه باندې مونځ نه کوي، خو بعضې اهل علمو د دې دا معنا کړې ده یؤخرون عن الصلاة، منځونه کوي خو د جمع سره نه کوي، شاته ځي، شاته کیږي. یؤخرون عن الصلاة معنا ده چې لیټ به راځي، په اخرني سب کې به ولاړي، د ټولو نه اخر ته به رارسي. نو الله سبحانه وتعالی د دې دا تعبیر وکړو اضاعوا الصلاة، منځونه تباه که تباه. زما محترمو په دې منځونو کې د جمع نه شاته پاتې کېدل او وروسته زور کول، صحابه کرام فرمایي سره د دې چې په هغه وخت کې به بعضې منافقین هم جومات ته راتلل، په جمع کې به شامل وو، په اول صف کې به هم ولاړو. صحابه کرام وایي زمونږ به نښه دا وه چې د جمع د مونځ نه به هغه انسان پاتې کېدل چې د هغې په نفاق کې به د هېڅ چا هم شک نه و. دا د منافقت علامه ده، د نفاق علامه ده. قرآن کې الله سبحانه وتعالی د منافقانو په صفاتو کې فرمایي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، منځونو ته چې ودرېږي سسي، په زوره به یې ودرې، زړه یې نه ودرېږي. والله که ما او تاسې ځان ته سوچ وکړو دا ټول صفتونه په موږ کې شته که نشته؟ مونځ کوو، ډېر مسلمانان یې کوي الحمدلله، خو نقصان او کمی راکې دا دی چې د جمع د منځونو پابندي نه کوو. ما تاسو ته تیره جمعه کې د نبی صلی الله علیه وسلم واقعه بیان کړې وه. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیمار شو او هغه بیماری چې رسول الله پکې وفات شو،
د مؤمنانو مور بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته وویلې چې پلار ابوبکر ته دې ووایه چې خلکو ته جمع ورکي وی زما پلار چې جمع ودروله نبی صلی الله علیه وسلم د بیماری په حالت کې دوه صحابه کرامو باندې لاس اچولی و په کور کې مونځ زړه نه غوښتو په دوه صحابه کرامو یې لاس اچولی و مور بی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی رسول الله دومره بیمار و چې نبی صلی الله علیه وسلم خپلې خپې نشوي اوچتولی په صحابه کرامو یې زور راوړی او رسول الله خپلې خپې ځان پسې راښکلي وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو د راښکلو د وجې دا لکیرې په دې لاره کې ولیدلې نبی صلی الله علیه وسلم په داسې بیماری کې جمع ته راوته دا به څومره بیماري چې یو انسان ځان پسې خپه نشي اوچتولی جمع ته مې زړه نه کېږي ولې طبیعت مې نه مني بې سوره یم په سر مې لږ شان بوج راغلی دی که مؤمن مسلمان ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بیماري معلومه شي چې یو سړی خپې ځان پسې نشي اوچتولی او راښکاږي هغه له په کور کې بغیر د جمع مونځ نه خوند نه ورکوي که مؤمن مسلمان ته د دې واقعي او د دې نبی صلی الله علیه وسلم د عمل په باره کې پته ولګي هېڅکله به دا د مونځ نه شاته پاتې نشي چې زما ستا خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په څومره سخت حالت کې جمع ته راوتې دا به څومره لازمي امري چې نبی صلی الله علیه وسلم خپې راښکاږي را روان دی ورته سره د دې چې په بیماری کې په کور کې مونځ جایز دی خو چې بیماری او که نه موږ او تاسو د ځان نه بیماري جوړه کړي چې یاره په سر مې لږ شانتې بوج دی دا عذر نه دی طبیعت مې خراب دی دا عذر نه دی د نبی صلی الله علیه وسلم د دې بیماری نه به سخته بیماری چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم اخرنی د جمع منځو د دې نه پس بیا صحابه کرامو ته نبی راونه وتل چې په جمع سره منځو کې په هغه مرض الوفات کې رسول الله د جمع اهتمام کوي چې جمع دی ولاړې زه دې په کور کې ناست یم ما له زما فطرت د دې اجازت نه راکوي په بیماری کې راووت په صحابه کرامو کې یو صحابي دی او په سترګو باندې ړوند دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته رالی وی د الله رسوله مختلف حدیثونه دي نو یو څو عذرونه یې وړاندې کړي دي یو عالم دی هغه دا واقعه راوړې ده او د هغه ټولو حادثونو خلاصې بیان کړي ده وایي د رسول الله ته څلور عذره بیان کوو ورته وایي د الله رسوله په سترګو ړوند یم یو عذر د الله رسوله کور مې ډېر لرې دی دویم عذر دې واقعي ته او دې حدیث ته لږ شانتې سوچ وکړئ زما محترمو سترګې به م کولو شي په سترګو ړوند یم کور مې لرې دی د الله رسوله عمر مې زیات شوی دی بوډا یم سپین ږیری یم څلورم عذر د الله رسوله هډوکي مې کمزوري دي داسې ډېر ودرېدی هم نشم پنځم عذر د الله رسوله په لاره کې کاڼي او ونې م راځي داسې پاخه روډونه خو م په هغه وخت کې نه و که نه شپږم عذر د الله رسوله په لاره کې کله کله حشراتي درندګانې زناوري اووم عذر د الله رسوله زما څوک راوستونکي هم نشته چې د لاسه مې ونیسي او را مې ولي نو د الله رسوله زما دپاره جایز دی چې په کور کې کله مونځ وکړم
حدیث کې راځي فرخص له رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی نبی صلی الله علیه وسلم رخصت ورکو چې ټیک د کوي شي ځه. فلما ولا دعاه، صحابي چې روان شو چې زه بس اجازت ملاو شو د الله رسول اجازت راکه، نبی صلی الله علیه وسلم راوغوښتل راشه دی خوا، هل تسمع النداء اذان اوري؟ وی نعم د الله رسول اذان خو اورم. چې کور ته اذان درځي اذان اوري فعجب منځ ته به راځي، کور کې به منځ نه کوي ګورې، فعجب منځ ته به راځي، جمع ته به راځي، په جمع کې به شاملېږي. د دې صحابي نه به ډېر عذرونه زما او ستاسو وي، ما و عذرونه بیان کړه چې په سترګو ړوند شي، څوک یې د بوتلوم نه وي او داسې لاره یي چې په هغه لاره کې کاڼي هم پراته وي، ونې مې د ونې سره لګېدی شي، په کاڼي راغورځېدی شي، دا عذر ای د الله رسوله شړګه هم ډېره زیاته ده، درندګان هم شته، زناور هم شته، هغه مې چېرته مات نه کي. دا عذر ای د الله رسوله د عمر نه هم ډېر شوی یم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي که اذان اوري راځي. کله چې د مونځ ته زړه نه کېږي د هغه سپین ږیرو خواته لاړ شه چې هغوی په کونټۍ باندې په قلار په قلار را روان یې، ورته وګوره چې دا څنګه جومات ته ځي یار، د هغې نه عبرت واخله چې دا زما په شانتې ځوان و، دله زما په شان ځواني الله ورکړې وه، دا زما په شانتې تیز تیز ګرځېدل. خو عمر داسې شی دی چې روان دی، که ما ورته یې منو او که نه یې منو. د دې سپین ږیرو نه تپوس وکړه ته تاسو دا یقین ساتل چې داسې حالت به په موږ راځي؟ وایي نه، هېڅ راته پته ونه لګېده دا ځواني رانه څنګه تېره شوه. خاص کر ځوانانو ته وایم چې هغه سپین ږیرو ته وګورئ چې هغوی په لوڅو پوڅو دي جومات ته را رواني او په قلار په قلار را رواني. زموږ دې جومات ته د مجاهدین مولي صاحب راځي، ډېر مخکې راوځي، په قلار په قلار یو قدم اخلي، حیران شم چې د دې حالت ته ګوره، دې عمر ته ګوره، په دغه عمر کې په داسې حالت کې را روان دی. ډېر ځوانان دي چې منډې وهي، منډې په کرکټ کې منډې وهي، په فوټبال کې منډې وهي، په کاروبار کې منډې وهي، خو دا منډې د جومات او مسجد ته نه والی کېږي. نو د دې وجه نه زما محترمو نبی صلی الله علیه وسلم د غړون صحابي ته وویلې فعجب چې اذان اوري جومات ته به راځي، عذر دې نشته. ولې جمع ته نه راځي؟ وایي یاره ګاک را سره ولاړو. نو چې د ړوند صحابي عذر نه منظورېږي، اووه عذرونه یې وړاندې که د ګاک ودرېدو عذر به منظور شي. زما محترمو د ایمان معیار دومره کمزوری، دومره ټیټ، اکثریت خوا کې دکانداران دي وروسته به را روان وي. ولې لکه وایي یاره جي دکان کې څوک نه و. زما محترمو دې جومات ته د هغه غیرتي ذات دپاره راځو چې ما او تاله غیرت را کړی، هغه به څومره غیرتي ساتي. دا عذر نه دی چې دکان کې څوک نه و، دکان کې تاله شته که نه را بندې که راشه جومات ته جمع ته حاضر شه. د دې وجه نه زما محترمو هغه مسلمانانو ته وایم چې دا عذرونه وړاندې کوي، میلمانه راغلي وو، کاوې پیلۍ راته ډکه وه، دکان کې څوک نه و، ګاک ته ولاړ یم، یاره بل ضروري کار ته روان یم، د مونځ نه زیات ضروري بل عمل به وي زما محترم. نو د دې وجه نه زما محترمو چې ړوند صحابي ته دا عذر ونه ګرځېده، سره د دې چې ړوند هم دی، سره د دې چې څوک یې راوستونکی هم نشته، سره د دې چې عمر یې هم ډېر دی، سره د دې چې کمزور هم دی، دا ورته عذر ونه ګرځېده. زما او ستا دپاره به نور څه عذرونه وګرځي زما محترم، چې ډېر شدید عذر نه وي، ډېر سخت عذر نه وي که نه، نو په کور کې زما محترمو منځونه نه دي ادا کول پکار. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي ادا کول نه دي پکار، خو وړه خبره ده، مونځ یې نه کېږي ځان له بغیر د عذر. یو انسان په جومات کې ځان له مونځ وکړه، ځان له
بغیر د عذر یې وکړو، جومات کې یې وکړو، کورم نه. د ده د ځان لمونځ بغیر د عذر الله سبحانه وتعالی نه قبلوي. دا زما فتوا نه ده، نه زما جذبات دي چې مولوي صاحب په منبر باندې په جذباتو کې راغلي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم فتوا ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. چا اذان واورید او د جمعات ته رانلی، د جمع سره یې مونځ ونه کړو، که د ځان له مونځ وکړه الله یې مونځ نه قبلوي بغیر د عذره. که د ځان له مونځ وکړه الله یې مونځ نه قبلوي. ډېر مسلمانان ځان له مونځونه کوي، که ورته ووایې ولې، وایي مړه قبلونکی ذات خو الله دی که نه. ټیک ده زما محترمو، قبلونکی ذات الله سبحانه وتعالی دی، خو هغه الله موږ ته ویلی دي که په دغه طریقه عمل وکړئ الله یې قبلوم ګینې نه قبلوم. الله سبحانه وتعالی ته زما او ستا د عمل ضرورت شته نشته که نه؟ دا خو ما او تا د خپل ځان د فایدې دپاره کوو، د خپل آخرت دپاره یې کوو چې هغه الله په دې عمل خوشحاله کړو. الله اله خوشحالیږي، اله راضي کېږي چې عمل په هغه طریقه وکړي چې په کومه طریقه یې موږ ته ښودلې. مونځ کول خو الله ویلی دي، خو د دې طریقه دا ده چې په جمع سره یې کې ګورې. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو خواهش ظاهر کړی دی. یو ورځ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي نفسي بیدي، زما د الله په ذات قسمي، وایي کله کله مې دا زړه غواړي چې زه خلکو ته حکم ورکم چې ای خلکو لرګي را جمع کړئ، ډېر لرګي را جمع شي، او بیا چاته ووایم چې اذان وکړي، او بیا زه په خپله مصله بل سړی جمع ته مخکې کړم، او زه بهر وځم په هغه خلکو فاحرق بیوتهم، کورونه وسېزم چې په کورونو کې د خپلو بچو سره ناست دي جمع ته نه راځي، زړه مې غواړي چې جمع ته بل سړی مخکې کړم، په هغوی د کورونه وسېزم. دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره کوم. د دې نه مخکې دې خبرې ته لږ غوږ شه. هغه نبی چې هغه مشفق دی، مهربانه دی، هغه نبی چې هر وخت یې الله ته سوال کړی دی، یا الله زما امت زما امتیان په یو ځل په ټول په یو ځل مه هلاک کوه، زما په امت عذابونه مه راوله. هر وخت چې د خپل امت دپاره فکرمن نبي او ډیر به په دردېدل، هغه څه وایي غواړم چې په دغه خلکو چې کورونو کې منځونه کوي دا کورونه سره د ماشومانو یې په وسېزم. دا د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې په مانځه به ډېر خفه کېده، خاص کر د جمع په مانځه بیخي کمی کوتاهی به یې نه منل. دومره نرمدینه نبي څومره سخته خبره کوي، وایي سره د کورونو یې وسېزم. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د رحم د نرمۍ حکم را کړی، د یو بل سره اسانتیا وکئ، نرمي وکئ، مینه محبت وکئ. هغه نبی چې کله سخته خبره کوي نو صرف اور صرف یې په مانځه کې کوي، که خیرې کوي صرف اور صرف په مانځه کې کوي چې چا د منځونو نه منع کړي. دا وجه و نبی صلی الله علیه وسلم د بچو د وهلو حکم موږ ته په کوم ټیم کې را کړی چې کله مونځ نه کوي که نه. د الله رسول فرمایي مرو اولادکم وهم ابناء 7 سنین، بچی ته به د 7 کالو په اندازه ته چې ورسیږي، 7 کالو ته عمر ورسیږي، امر به کې بچی مونځ کوه. خو مشفق نبی چې د ماشومانو سره یې مینه کوله، هغه نبی بیا څه وایي وضربوهم وهم ابناء 10 سنین، چې دغه ماشوم بچی چې تا ته ډېر ګراني، سره د دې چې ماشوم دی خو که 10 کالو ته ورسېد او مونځ یې نه کوو وی وخت نبی د وهلو حکم را کړی. ولې؟ ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په مونځ ډېر خفه کېده. د احزاب د غزوې په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم نه مشرکینو د مازدیګر مونځ بوتلو، او عام ټایم هم نو چې ګینې هسې ناستي یا کاوې ته ناستي یا په مجلس کې راټول شوي یا په بیټک کې ناستي او ما ته خبرې کوو، داسې هم نه وه.
د مشرکینو سره غزا شروع ده، غزوه خندق، غزوه احزاب او ګرمه معرکه شروع ده. مسلمانان لګیا دي په هغوی حملې کوي، مشرکان لګیا دي په دوی حملې کوي. چې کله د مازدیګر مونځ قضا شو او نور ډوب شو، نبی صلی الله علیه وسلم په دې مونځ قضا کېدو، د جمع په قضا کېدو دومره درمن شو، دومره خفه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم خیری وکړي، ویلي ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. اللهم کورونه، اللهم قبرونه د اور نه ډک کړه. دومره خیری، سخت خیری رسول الله وکړي. ولې؟ وی شغلونا عن الصلاة العصر. د مازدیګر مونځ هم رانه قضا کړو. هغه مشفق نبی چې هر وخت یې خپل امت ته دعاګانې کړي دي، خیری وکړي. ولې؟ مونځ ته قضا شو، مونځ یې خراب. دا وجه د بعضې علما وایي کوم سړي د مونځ خرابول خیری ورته کوی شي، چا د مونځ نه منې کولې تکلیف یې در رسوه، خیری ورته کوی شي چې الله دې هلاک که، د مونځ نه مې منې کې. د دې وجه نه زما محترمو نبی صلی الله علیه وسلم د مازدیګر په مونځ باندې دومره خفه شو. قرآن کې د دې مونځ په باره کې الله خاص تاکید را لېږلی دی. الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. ای زما بندګانو، حافظوا علی الصلوات، د منځونو حفاظت وکئ، منځونه کوئ. والصلاة الوسطى، د مازدیګر مونځ خاص د دې ډېر اهتمام کوئ. ګورئ دا دنه خراب نشي. الله په قرآن کې د منځونو سره د دې مازدیګر د مونځ بیل تاکید را لېږلی. په یو حدیث کې داسې راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هغه انسان چې د مازدیګر مونځ یې قضا کړ، د مازدیګر مونځ ته قضا شو، فكأنما وتر أهله وماله، گویا چې د اهل او مال ټول هلاک شو. د انسان هلاک شو. چې د یو انسان اهل او عیال هم هلاک شي او مال هم هلاک شي، دته څه پاتې شي؟ دا خو غرق کړو. خلک وایي بیخي سم غرق کړی شوی دی. چې د مازدیګر مونځ درنه لاړې، گویا چې ته غرق شوې، غرق هلاک شوې، هلاک. نو د دې وجې نه زما محترمو بغیر د عذره په کورونو کې مونځ دا نه کېږي. دا زما فتوا نه، د نبی صلی الله علیه وسلم فتوا ده. څنګه چې الله سبحانه وتعالی په ما او تا باندې مونځ فرض کړی دی، دقه شانتې دا مونځ په جومات کې د جمع سره فرض دی. که ژوند